آیا په لاندې جدول کې وای د ایکس یوه تابع ده؟ دې لپاره چې وای د ایکس یوه تابع وي نو کله چې موږ د ایکس یو قیمت راواخلو او دا د وای تابع کوم چې د ایکس تابع ده دې ته ورکو، دا باید موږ ته یوازې یو قیمت په لاس راکړي. که چیرې دلته یو نقط څخه ډېر قیمتونه په لاس راکړه بیا په هغه صورت کې موږ وایو چې دا تابع نه ده، دا یوه اړیکه یا رابطه ده. دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته وایو چې دا یوه تابع ده. خو که چیرې موږ داسې یو حالت ولرو چې ایکس لپاره د وای په تابع کې دا چې کله ورکو او موږ ته څو مختلف وایونه یا وایګانې موږ ته یا د وای قیمتونه په لاس راشي، په دغه حالت کې موږ وایو چې دا تابع نه ده. نو راځو دې جدول کې ګورو. کله چې ایکس مساوي یو شي موږ ته آوټپوټ څو راکوي؟ یو راکوي. کله چې بیا ایکس کې یو ورکو دا ځلې موږ ته دوه قیمت راکوي. نو دا اوس داسې حالت دی چې کله ایکس موږ په تابع کې واچو موږ ته څو قیمتونه ورکوي؟ یو او دوه، او موږ نه پوهېږو چې دې کې اوس کوم یو قیمت راواخلو. نو موږ وایو چې دا یوه تابع نه ده. تابع لپاره باید د ایکس هر یو قیمت د وای د آوټپوټ یا د رینج یو قیمت سره اړیکه ولري. نو وایو چې دا یوه تابع نه ده.